شروع کوم د خدای په نوم چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. سپرلیه لار درنه زموږ د خیبر هیره نشي، سپرلیه لار درنه زموږ د خیبر هیره نشي، په تمه تمه پښتانه دي ستا راتلل غواړي. ستا د قسم وي رنګینی او سره ګلونه راوړه، ستا د قسم وي رنګینی او سره ګلونه راوړه، پښتنې سڼې د جانان زمانه ګل غواړي. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو په دغه سلسله کې راغلي یو ډاکټر پیدا سیریوال صاحب خواته، هغه سره به یو څو خبرې هم کوو او شعرونه به ترې هم ریکارډ کوو. ډاکټر صاحب خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم او ډېره مننه کوم چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړ. ډېر زیاته مننه چې تاسو راغلئ. بغزمین الله دې عبدالله صاحب او شهریار صاحب، تاسو ډېره زیاته مننه کوم او ستاسو زیات د ویاړ خبره ده چې تاسو د پښتو ادب دپاره دومره هلې ځلې کوئ، ځان له خپل وخت وباسئ. ډېره د ویاړ خبره مننه کوم، ډېره مننه. ډېره مننه. او مونږ هم پېژنو، ډېر ملګري به داسې پېژني، خو یو کس نیم وایي چې تاسو به نه پېژني په دې پاڼه کې، نو هغوی دپاره خپله لنډه پېژنګلو وکړئ. ډېره مننه. نو زما نوم فدا محمد دی او ادبي نوم مې چې کوم دی کلمي فدا، ډاکټر فدا سیریوال. نو په دې باندې ادبي دنیا کې چې کوم دی نو زما نوم دی او په میډیا باندې هم شته دی. نو بس دغه لنډ پېژندګلو مې ده چې د سیاری کلي اوسېدونکی یم، ځکه راته سیریوال وایي او نوم مې فدا دی او پیشه مې ډاکټري ده. ډاکټر فدا سیریوال زما نوم دی او د سیاری کلي اوسېدونکی یم او د سپرلي ادبي ټولنې صدر یم د ثوابۍ. ډېره مننه دي. او ستاسو کوم کلامونه داسې ډېر مشهور دي تاسو ته به یاد دي که نه؟ نو کلامونه خو نازي اقبال په میډیا باندې چې کوم راغلي دي، ماله جانان راکه یو کلام خدایه یو سوال کوم، دغه فلحال کوم زما د خوږ زړګي پوښتنې له درمان راکه ماله جانان راکه. دا نازي اقبال ویلو سن 97 کې غالبا 2005 کې تقریبا ویلو. او بل یو ولسي سندره چې کوم دی نو خالد ملک ویلي وه، د بام د سره سلکلي اشارتونه لیونی به مې کې. او د دې کمپوزر چې کوم دی ګوهر جان او بس دا خو خاص راغلي. ډاکټر اکرام هم ویلي دي او داسې نورو سندرغاړو هم ویلي دي. نو دا خو پکې خاص مې راته یو څو ډېر وخت نه اخلم چې را به تاسو ته لنډه پېژندګلو وکړي. ښه جي، ډېره مننه. او لیکو د کله نه شروع کړی جي؟ لیک خو جي تقریبا د سن 88 نه شروع کړی دی، 1988 نه. او زه په اتم جومات کې وم او دغه وخت نه مې لیک شروع کړی. نو بیا به چې کوم دی د هغې نه وروسته به په هر حال زیات تر ما په سندره ولسي سندره او غزل باندې خپل کار کړی دی، بس دغه لیک مې کړی دی او اوس هم کوم لیکیا یم. او د شاعرۍ شاته وجه څه وه؟ بس دا خو یو عام یو تاثر دی د خلکو چې یاره د غم سره یا د جانان سره دا خبرې کېږي، نو د ژوند اتار چړاو چې کوم کړکېچونه راغلي وو نو هغه بس هغه وکړي داسې او بیا څه داسې مونږ اورېدل هم داسې کړي وو چې یاره د روغاني صاحب کلامونه مې اورېدلي وو په پخوانو مخکیني شاعرانو کې، د حمزه بابا او دغسې بیا چې کوم دی نو موجوده شاعرانو کې د عزیز بانیوال. نو بهرحال بیا هم زما رجحان هم داسې طرف ته راغی و، ما هم داسې لیکل کول. نو بس دغې نه متاثره وم. بس خاص خبره خو دا وه چې بس عشق او غم او دا خبرې خو لازم دي سره لازم، خو دا یو فطرتي دغه دی، بیا هغه خبرې خو ترې نه وروسته پاتې شو، خو بس دا پکې راغلي د حالاتو پیداوار دی شاعري مینوال دغه. او مینوالو کتونکو سره یو کلام شریک کړه، ډېره مننه به. بلکل به ورته کلام شریکو مینوالو ته او ستاسو د پاڼې د طرف نه. نو یاره کلام خو به یو دا یو خبره ته وکړم چې لنډ بهر به ته یو څو شعرونه پکې ووایم چې کلام داسې لنډ بهر کې یو څو شعرونه دي چې څه غواړې څه واخله
څه غواړې څه واخله ما غواړې ها واخله او سوشتې ټوکې نه کوم سوشتې ټوکې نه کوم ټول ځان مې ښه واخله ما غواړې ها واخله او شهریار صاحب شعر دی چې ای ته خلګۍ راکه ای ته خلګۍ راکه زما نه زړه واخله ما غواړې ها واخله او بغزمین صاحب په دې شعر ډالۍ وکړي پیرزو یوه بوسه کړه پیرزو یوه بوسه کړه ته شپږه ته واخله ما غواړې ها واخله او ستا غټو سترګو له مې راوړو رانجه واخله او ښه شاعري به وکړي ښه شاعري به وکړي زما مازغه واخله او زما په شانتې به شي زما په شانتې به شي زما کړه اوړه واخله ما غواړې ها واخله او تراخه ترې مال راکه تراخه ترې مال راکه جن نه خواږه واخله او فدا د مینه غواړم فدا د مینه غواړم نور هر څه ته واخله ما غواړې ها واخله او کلام د سره شعر کومه کلام دی چې که مې په ژوند باندې د ځان نه کړې نو هېڅ به نه یم که مې په ژوند باندې د ځان نه کړې نو هېڅ به نه یم او که مې د خوږ زړګي درمان نه کړې نو هېڅ به نه یم او وسپرلي خیز جانانه ګل اوسي او تل اوسي ته وسپرلي خیز جانانه ګل اوسي او تل اوسي ته او که مې د واړه خپلو خان نه کړې نو هېڅ به نه یم او زما وجود کې لکه سایې زما وجود کې لکه سایې زه په تا ژوندی یم زما وجود کې لکه سایې زه په تا ژوندی یم که مې په زړه کې جاویدان نه کړې نو هېڅ به نه یم او پښتون یم ځان باندې باور لرم پښتون یم ځان باندې باور لرم زما به یې بس پښتون یم ځان باندې باور لرم زما به یې بس که مې جدا له کل جهان نه کړې نو هېڅ به نه یم او عبدالله صاحب شعر دی چې غاړې به وکړې په ځان ما د ځانه مه بېلوه غاړې به وکړې په ځان ما د ځانه مه بېلوه که مې اخته په ویر د ځان نه کړې نو هېڅ به نه یم بل شعر دی چې په ما پسې به دې جبی شي په ما پسې به دې جبی شي لکه څنګه چې مې ده په ما پسې به دې جبی شي لکه څنګه چې مې ده او منه که ما د ځان په شان نه کړې نو هېڅ به نه یم او زی به هم نه به زی هم پاتې به شي زی به هم نه به زی هم پاتې به شي داسې یم زه زی به هم نه به زی هم پاتې به شي داسې یم زه که مې په یو دوه کې حیران نه کړي نو هېڅ به نه یم او دا خو منې چې زه شاعر یم دا خو منې چې زه شاعر یم سندریز به دې کړم دا خو منې چې زه شاعر یم سندریز به دې کړم که مې ټپه په یا قربان نه کړې نو هېڅ به نه یم او اخري شعر دی چې زه ستا په سر د دې سماج نه بغاوت کومه زه ستا په سر د دې سماج نه بغاوت کومه او ما سیریوال که خپل جانان نه کړې نو هېڅ به نه یم کتونکو تاسو د ډاکټر پیدا محمد سیریوال صاحب نه کلامونه واورېد امید دی چې تاسو به خوښ شي او ډېر خوندونه مزې به ترې اخیستي یو څو پوښتنې ترې نه کومه ستاسو په روټۍ خوراک کې څه خوښي
یاره خو خبره وي چې څه تیاري هغه د یاري نو موږ خو ابتدا نه دي کړي چې یاره چې څه یي نو بس وخورو او د نصیب خبره ده چې څه بس رزق دی چې څه میلاو شي بس خورو یې نو ما به دا خو نه دي کړي تر اوسه پورې چې یاره دا ښه دي دا بد دي دا خورم دا نه خورم هر څه خورم یاره خو چې څه تیاري حلال دي چې خورو یې رزق او جامو کې کم کلر خوښوي جامو کې خو مې داسې بادامي کلر خوښ او پیزار سپلای چپلې دي خوښي یا بوټان سپلای او سپلای ډېره مننه او اخره کې مینوال له څه میسج ورکړي مینوالو ته خو دا میسج وکړم چې یاره کوم شاعران چې مخې ته نه دي راغلي او څنګه چې دا پاڼه عبدالله صاحب دي ده همدغسې دی شاعرانو پسې ګرځي ویاړ کوي زیار کوي خپله نو زه دا کوشش دا مینوالو ته دا خبره کوم چې یاره راوځئ رامخې ته شئ څه کنځل خو نه کوئ خو څه غزل څه شعر به وایي د شعر په ژبه کې خپله خبر د زړه خبره کول دي نو چې هغه مخې ته راشي کوم پټ شاعران چې کوم دي یا وینا نشي کولی هغوی له پکار دي چې ټولنو سره رابطه وکړي او بس د مینې محبت سندرې ووایي رامخې ته شي خو دغسې د پاڼو په ذریعه باندې نو زما خو دغه پیغام دی چې یاره بس د پښتو ادب دپاره خدمت کول دي او پښتو کې څوک شاعري کوي نو ډېر خوښ دي ډېره مننه دي ګرانو کتونکو تاسو د ډاکټر پیدا محمد صاحب خوږې خبرې مو اورېدې او کلامونه ترې نه مو اورېدې امید دی چې تاسو به خوښ شوي پروګرام ختموم به زمین باندې روال صاحب طرف ته ځم هغه به درته یو شعر ووایي نو په هغې خپل پروګرام راوړو د پیدا صاحب هم شکریا ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او داسې وخت کې که نه موږ سره میلاو شو نو دا پروګرام موږ د انور مانوال په دې شعر خلاصوو چې زه یم ټپه د مینې زه یم ټپه د مینې ته یې قربان ووایه ما ته جانان ووایه نو چې چېرته یې ښاد او آباد اوسئ که زموږ نه پروګرام کې څه غلطي شوي نو بخښنه غواړو د الله په امان